مفتی شفیع صاحب رحمه الله د پور حدیث نقل کړی وو، مستقل یو کتاب لیکل دی موت کې وخت شیطانی دوکه په نوم باندې. دیوی زما ترو دارالعلوم دیوبند کې استاد یو لوی عالم تر شو، د خپل باندې د دارالعلوم دیوبند استاد وو، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمه الله. دیوی ورانه میرا پسې را ترځوي میرا پسې راغی، ما ته تراشه هغه زمون پلار د سار نه دماغي طور خراب، دماغي حالات خراب شوی دي، مازیګر شو د سحر نه شروع د چا سره خبرې کوي څو ګرځره نشته پاته بیمار ولګو. او د شپې سره مولا فرمایي چې جلال ما ول دی وخت کې د پاسه یو گزاره مو کول غسي ما ته چې ګوره د خبيث وسما گمراه کوي. بل ما هغه حدیث ذهن ته راغی چې د سار نه تر اوسه پورې د شیطانانو مارکه شروع وکړه سره، او د الحمدلله ثابت قدمه پاتې شو. شیطانان دومره مضبوط ایمان والو چې پاسې کې د شیطان باندې گزار کې اخیره کې دغه معاملې پیخېږي. دارالعلوم دیوبند یو طالب العلم دی، سوخ کې هندستان کې یو مرض راغلی تعاون، هغه طالب علم دی ځن قدم راغلی دا د درا شیطانان راغلي دا ماریکه د سره شروع ده د اخیره کې پاسې وو. وای ګوره کنه زما استاد راغی شیخ الهند اوس ټینګ شو کنه ولې تخته څوک نشته په چا سره خبرې کوي. اکه چې علما نه سو ویل کی دیو د مسلم شریف هم دغه حدیث د شیطانانو سره د ماریکه شروع ده، او کله د دیو دا خبره د شی یو لوی مناظره اختیار کی. امام رازی رحم الله یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، تفسیر کبیر په نوم باندې دغه یو لوی تفسیر ملاویږي. معقولات یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی. په وخت د ځنکدن کې شیطان د سره د الله په وجود باندې مناظره جوړه ده. 399 دلایل د عقلیات پیش کړه، اخو شیطان په بل طرف ته د چې عقلی دلیل پیش کړي، اگر عقلی دلیل توڑ کړي او ته جواب ورکړي. 399 دلایل د ختم شو. عقلیات جواب خامخا دنیا کې کیږي، د نقلیات جواب نه کیږي. اخر کې شیطان ورته وایي اوس بس دلیل خدای منی دی او ته اوسه به دلیل منو، اوسه به دلیل شیطان هغه ځکه مفتون شو لاړ راغزي. وارز مې کوو دی وخت کې د انسان سره د فرشتو دراتلو نه مخکې یو ماریکي، کله چې دا ماریکه ختم شي به فرشتي راورسي. عرض مې کوو د دین نیک عمل بنده ته خطاب وشي، یا ایتها النفس المطمئنه، اے نفس مطمئنه، اے مطمئن نفس ارجعی. یاد ساتئ د نفس اطلاق پر روح او جسم دواړو باندې کیږي. دې وړل هغه ده چې د عذاب قبر نه منکر دي، هغوی د نفس ترجمه وکړي روح. د نفس صرف روح ترجمه کول دا غلط ترجمه ده. دی به شروع شي الله یتوفى الانفس حین موتها، الله قبض کې ارواح. یاد ساتئ په وخت د مرګ انسان باندې چې مرګ راغی د روح هم قبض شو، د جسم هم قبض شو. د روح او جسم دا دواړه د برزخ افراد وګرځېدل. بس ما ته اوس ټلیفون وکړو، دا آیات ترجمه ما سره په ټلیفون باندې لګیا دی، یو غلط عقیده والا سره. نو ما ته الله یتوفى الانفس، د انفس ترجمه وکړه الله قبض کې ارواح لرا. ما ته د انفس ترجمه سره دی ارواح، ما ته لګول دی مولوی، ما ته یو بل آیات وایو. ما ته قرآن مجید کې رب العالمین فرمایي کل نفس ذائقة الموت. ما ته دې ترجمه وکړه د کل نفس، هر یو نفس سکون کې رې ذائقه د مر لرا. ما ته نه مولوی صاحب د نفس معنا مجمل مبهم پر د معنا وکړه د کل نفس، هر یو نفس، هر یو انسان ذائقة الموت سکون کې رې ذائقه د مر لرا. ما ته مولوی صاحب الته روح باندې کې د انسان باندې کې بس په روح باندې په فهم ناراضي اتفاقی کارونه دي. ما ته مولوی صاحب دا پرې دو قرآن وایي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، کله چې قتل کو تاسو یو نفس فَادَّارَأْتُمْ بیا تاسو اختلاف کو. ما ته مولوی صاحب د نفس معنا دلته سره راځي، دی د نفس معنا انسان راځي. ما ته د روح معنا وکړه چې کله قتل کو تاسو یو روح بیا تاسو اختلاف کو. یقینا دا ترجمه غلط ده. نارز میرا کو اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، واپس شرف خپل ته راضیه مرضیه. په دې حالت کې چې دراغه ناراضي او اگر رب چې تا ته نن ورځ کې مې بدلې درکې استا سره کوم سلوک کوي ته یقینا باغې راضي. فدخلی فی عبادی، داخل سے زما په خاص بندگانو کې، داخل سے زما جنت ته. ادین پس د دې مؤمن دا روح د بدن نه وباسي. کله دې سه موشي چې دې بندا نیک عمل وو، بعضی لغزشات د دنه شوی وو دنیا کې، بس آخرت ته رب العالمین دا نه پریدي.
کله دغه د ځنکدن مرحله په د سخته تېره شي سختي ورسره وکړه